بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو، سکندر حیات یم او څنګه چې تیر ځل ما د ریډیو ته د راتلو په هکله باندې یو ویډیو کړی وه چې څنګه عام خلک یا یو نوی ځوان یا پیغله کولی شي چې هغه ریډیو ته په کومه طریقه باندې راتلی شي او هغه کم سټیپس وي، کم پوینټس وي چې د هغې د مخکې نه په ذهن کې ساتل ضروري وي. هغه ویډیو ملګرو ډېره زیاته خوښه کړه او ډېر زیات کمنټس پې هم رالل او داسې هم مشورې راکړی شوې چې په ریډیو پریزنټیشن باندې هم یو ویډیو تاسو وکړئ. نو نن به په دې ویډیو کې زه تاسو سره د ریډیو پریزنټیشن په هکله باندې خبرې اترې کوم چې یو ښه ریډیو براډکاسټر دپاره د پروګرام پریزنټیشن دپاره کم کم څیزونه چې دي نو هغه اهم دي، کم کم څیزونه چې دي نو هغه ضروري دي. د ویډیو په شروع کې یو خبره بله هم د هغې سپیناوی کول غواړم چې ډېرې خبرې وي او ټولې خبرې کول چې دی نو هغه ممکن نه وي په یو لنډه شانتې ویډیو کې، خو کم اهم څیزونه چې دي، کم ډېر زیات اهم خبرې چې وي نو هغه به نن زه تاسو ته په دې ویډیو کې چې دی نو هغه به کوم. اورېدونکو مخکې هم تاسو ته ما په تیر ویډیو کې ویلو چې د ریډیو دنیا دا د اواز دنیا ده، نو د ریډیو یو ښه پریزنټر دپاره ضروري ده چې د هغه اواز چې دی نو هغه ډېر ښه وي او په خپل اواز باندې چې دی نو هغه فوکس پکار دی. یو ښه پریزنټر چې دی نو هغه دی چې هغه د لفظونو سره لوبې کوي. کله چې دی مایک ته مونږ ناست یو یا یو پریزنټر ناست وي، یو ښه پریزنټر، نو ښه پریزنټر کوالټي دا ده چې هغه د لفظونو سره د دې مایک سره لوبې کوي. یو ښه پریزنټر به همیشه د لفظونو جادوګر وي، لفظونو نه به تصویرونه جوړوي چې کم انسان کې هم دغه د لفظونو نه تصویرونه جوړول یا د دغه لفظونه چې دي د هغې سره لوبې کولو فن یا مهارت د چا زده وي نو هغه یو ډېر ښه پریزنټر چې دی نو هغه جوړیدی شي. بل راځو د پریزنټیشن دپاره، د ریډیو پروګرام پریزنټیشن دپاره چې کله هم مونږ پروګرام کوو نو د هغې دپاره د ټاپک ریسرچ چې دی نو دا ډېر زیات ضروري دی چې زمونږ په ذهن کې زمونږ د پروګرام تیم وي چې زما پروګرام تیم څه دی، زما چې دی نو ماته د خپل پروګرام ټاپک معلوم وي، د هغې آیډیا وي راته چې آیډیا زما څه ده، په دې پروګرام کې به زه څه ویم، په څه باندې به خبرې اترې کوم. او دغې پروګرام ټیم ته چې دی نو مونږه ون لاین چې دی یا سټوري پیچ هم ورته ویلی کېږي، نو دغه ون لاین یا سټوري پیچ چې دی چې په هغې باندې به ته بیا ثابته یوه ګنټه خبرې کې دا چې دی دا ډېر زیات ضروري دی. او د دغې دپاره به بیا چې دی ریسرچ چې کوم تن سره زیات ریسرچ وي، زیات معلومات وي، نو د دغه تن نه یو ښه پریزنټر هغه جوړیدی شي او پروګرام چې دی نو هغه ښه کیدی شي. بل د یو ښه پریزنټر دپاره، پریزنټیشن دپاره چې دی نو دا ضروري دی چې مونږ ته خپل آډینس چې دی نو هغه راته معلوم وي چې زما لیسنرز څوک دي، زما اوریدونکي څوک دي، زه د چا دپاره دلته ناست یم، د کومو خلکو دپاره چې دی نو پروګرام کوم. که چیرې مونږ ته دغه معلومات وي چې آیا زما ټارګټ آډینس چې دی نو هغه پروفیسرز دي، ډاکټرز دي، انجینیرز دي، تعلیم یافته خلک دي، بې تعلیمه خلک دي، د ښار خلک دي، د کلو خلک دي، چې دا زه په دې خبره باندې کلیر یم چې ماته خپل ټارګټ آډینس چې دی نو هغه راته معلوم وي چې زما ټارګټ څه دی، زه د چا دپاره چې دی نو دا پروګرام راوړم، آیا د زنانو دپاره راوړم که آیا د نارینو دپاره چې دی نو خپل پروګرام چې دی نو هغه راوړم. نو دا ډېر زیات ضروري دی چې خپل آډینس مونږ ته پته وي. اکثر خلک راشي بس پروګرام ته ډایرکټ کیني او دغه اندازه ورته نه وي چې یاره زه دا پروګرام د ماشومان دپاره کوم، د لویو دپاره کوم، د کمو خلکو دپاره کوم. نو خپل ټارګټ آډینس چې دی نو هغه مونږ ته ډېر زیات ضروري دي. بل یو ښه پریزنټر چې دی نو هغه دی چې هغه لیسنر فرینډلی وي، یعنی د خپل اوریدونکو سره چې دی نو په دوستانه ماحول کې خبرې اترې کوي. هېڅ کله اکثر ریډیو د دنیا داسې دی یا د ټي وي چې دی ته کله راشي نو مونږ ته ځان یو څیز ښکاري چې ګنې بس زه خو اسمان ته ورسېدم. نه، داسې نه ده. کله هم مونږ په مایک باندې خبرې کوو نو پکار ده
چې مونږ د خپل اوریدونکو سره په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړو د هغوی سره د هغوی په انداز کې د هغوی په لهجه کې هم هغه شانتې لیول کې چې دی خبرې وکړو نه به ځان چې دی دومره پورې حاوي کوو په اوریدونکو باندې او نه به چې دی ډېر زیات د هغه لیول نه به ځان راکمو نه دا خبره هم چې دی دا ځان سره په کتل پکار دي چې یره زه به څه کوم. بل د ټاپک سلیکشن په هکله باندې یا د هغې دپاره د ریسرچ په هکله باندې چې دی نو یو خبره درته بله هم کوم چې کله هم مونږه یو پریزنټر دی او هغه غواړي چې زما پروګرام کې دی جان وي زما پروګرام دی خلک واوري نو د هغې دپاره زه دوه قسمه رولز وي په دې ټاپک د هغې په سلیکشن کې یا پریزنټیشن دوران چې دی نو مونږ سره دوه قسمه ډیټا چې ده نو هغه وي. یو ته مونږ اے رول ډیټا وایو او بل ته چې دی نو مونږه بی رول ډیټا چې دی نو هغه وایو. اے رول ډیټا هغه زموږ سره په فیکټس اینډ فیګر باندې چې دی نو هغې باندې اډانه لري. ایکچوال ډیټا چې زموږ سره کم وینو هغه په دغه کې مونږ استعمالولی شو. مثال به زه تاسو ته د دې واخلم فرض کې یو پریزنټر دی او هغه غواړي چې زه د په جهیز باندې پروګرام وکم زما ټاپک یا ون لاین چې دی نو هغه جهیز یو لعنت دی په دې باندې چې دی دغه ځان دپاره پروګرام ون لاین هغه خوښ کو یا سټوري پیج چې دی نو هغه دغه شو په دغه باندې چې دی اوس فرض که هغه پروګرام کول غواړي د دې دپاره ریسرچ پکار دی او ریسرچ به څنګه کوي چې هغه به لومبی د ځان دپاره چې دی نو اے رول ډیټا چې دی نو هغه به راټولوي او اے رول ډیټا کې مونږ دا څیزونه راټولول چې جهیز څه څیز دی جهیز وی ستا جهیز څنګه چې دی نو هغه دغه رواج چې دی نو په خلکو کې رالی د دې دپاره چې دی ریسرچ به کوي. بله خبره ده چې هغه کم قانونه دي هغه چې هغه د جهیز چې دی دا رسم رواج چې دی نو دا هغوی کې شته دی او دغه ټولې خبرې چې دی نو دا به مونږ په اے رول ډیټا کې راټولو. بی رول ډیټا مونږ سره سپورټیو ډیټا هم دی ته ویلی کېږي او سپورټیو ډیټا کې چې دی نو زمونږ سره بی جی هم چې دی نو هغه راځي زمونږ سره کم سلیکټیو میوزیک مونږه ځان دپاره د پروګرام دپاره سلیکټ کړی وي دغه راځي. دغه شانتې شعرونه چې دي اشعار هغه هم مونږه د بی رول ډیټا کې ځان سره راوستی شو. دغه شانتې اقوال زرین شو یا چې دی نو قصې شوې مختلف لنډې شانتې قصې د دغې ټاپک په هکله باندې نو دغه زمونږ سره په بی رول ډیټا کې چې دی نو راځي او دا دواړه اے رول ډیټا او بی رول ډیټا دا دواړه چې دي د یو بل سره لازم او ملزوم دي ځکه چې اکثر پریزنټیشن دوران د پریزنټر نه څه غلطي کېږي غلطي تی دا وشي د پریزنټر نه چې هغه پروګرام دومره معلومات ځان سره راوړی وي دومره ریسرچ کړی خو پریزنټیشن دوران د هغه نه پروګرام چې دی نو هغه بور شي نو د دغې بوریت ختمول لپاره چې دی بی رول ډیټا دا ډیره زیاته ضروري ده چې په هغې کې زمونږ سره میوزیک سلیکشن وي هغې کې زمونږ سره اشعار وي لطیفه وي پکې داسې لایټ شانتې خبره چې دی نو هغه مونږه د ځان سره کوو نو دا ډیر زیات ضروري څیزونه دي. بل راځو اورېدونکو چې د پریزنټیشن دوران همیشه پکار دی چې مونږه انرژیټک یو بی انرژیټک چې مونږ کې دومره پورې انرژي وي توانایي وي چې مونږه اورېدونکي په دې باندې مجبور کړو چې هغه مونږ سره واوسي او هغه زمونږ سره پروګرام واوري. اکثر داسې وي چې یو پریزنټر وي د هغه چې دی نو بهر ځان سره چې دی نو چېرته موډ یې خراب وي او راشي پروګرام ته کښېني نو ټول پروګرام ته خراب شي. نو پکار دا ده چې مونږ دې خبرو ته خیال وکړو چې کله هم پروګرام ته راځو چې مونږ خپلې پرسنل مسلې چې دي نو هغه د سټوډیو نه بهر پرېږدو او خپل موډ کار څومره پورې خراب وي خو چې دې مایک ته مونږ کښېنو چې زمونږ موډ فرش وي زمونږ چې دی نو مکمل ټول غمونه مسلې کشالې چې دی نو هغه مونږه بهر پرېږدو. بل د پریزنټیشن دوران اورېدونکو یو اهمه خبره دا هم ده چې زمونږ په خپلو اعصابو باندې کنټرول وي په خپلو اعصابو باندې قابو وي په خپل اواز باندې په خپل انداز باندې په خپلو لاسو باندې په خپله ساه باندې په خپلو اعصابو باندې چې دی مکمل زمونږه کنټرول وي قابو وي دغه زمونږه په لاسو کې وي. بل یو خبره ده چې کله هم پریزنټیشن مونږ کوو چې مونږ کول مایندډ ویو
که یو تن راته چېرته کالر راته تیزه خبره وکړي بده خبره وکړي نو هم چې هغه مونږ په لایټ موډ کې واخلو چې دا سکل زمونږ سره وي چې دا فن زمونږ سره خامخا وي چې مونږ کول مایند چې دی نو یو خبره چا سیوی وکړه نو چې هم هغه مونږ بیا په یو ښه طریقې سره ټیکل کولی شو. بل اوریدونکو د پروګرام دوران هر قسمه حالاتو ته خپل ځان چې دی نو هغه تیار ساتل چې دی نو دا هم پکار دی چې مونږ هر قسمه حالاتو ته خپل ځان تیار وساتو. راځو اوریدونکو بل یو پوینټ طرف ته بل پوینټ دا دی چې یو ښه پریزنټر هغه دی چې د هغه په خپل ځان باندې په خپلو خبرو باندې او په خپل انداز باندې پوره اعتماد وي ټرسټ وي او خود اعتمادي پکې وي. په کم تن کې خود اعتمادي وي نو هغه یو ښه پریزنټر چې دی نو هغه جوړېدی شي. خو خود اعتمادۍ کې اکثر زموږ زیاتره پریزنټرز چې دي نو هغوی اوور کانفیډنس شي. اوور کانفیډنس چې دی نو هغه هم خرابېږي د انسان دپاره چې دی نو د بدیت سبب چې دی نو هغه ګرځي. نو اوور کانفیډنس طرف ته به هم نه ځو او خود اعتمادي چې دی نو په یو خاص پیرایه کې یا چې د چوکاټ کې دننه چې دی نو په خپل ځان باندې زمونږ پوره اعتماد چې دی نو هغه همي. بل اکثر خلک چې دی پریزنټیشن دوران دا غلطي کوي چې هغوی یو خبره په بله خبره کې چې دی نو هغه منډي یعنی یو خبرې لا پوره کړې نه وي او کوشش یې دا وي چې زه اوس بلې خبرې طرف ته ودانګم نو دا هم یو ډېر بد عادت دی. همیشه کوشش پکار دی چې کول مایندډ سره مونږ خبرې وکړو. یو خبره چې د مونږه پوره کړو چې د هغې نه پس بیا بل طرف ته مونږه لاړ شو. نو دغه ثقالت په ځان باندې راوستل هغه نه دي پکار چې مونږه دغه راولو. بل یو ډېره هم خبره ده او اکثر خلک مونږ خپله هم دا غلطي یعنې رانه اوس هم کېږي مخکې هم کېدلې خو کوشش کوو چې دا غلطي په دې باندې مونږه قابو ومومو. او هغه دا ده چې اکثر خلک د پریزنټیشن دوران د خبرو دوران دا خبره کوي زه هلته روانم نو دا اوازونه چې دي نو دا بالکل پریزنټیشن کې ډېر بد ښکاري. بل اکثر خلک تکیه کلام وي د ځینو خلکو لکه مثال په طور باندې چې دی چې کم دی دغه چې کم دی دا یو تکیه کلام دی یا بالکل چې دی دا یو تکیه کلام دی. بل مثال کې طور پر یا مثال په توګه باندې دا مختلف قسم تکیه کلام وي. نو زمونږ نه خپله باندې هم دا غلطیانې کېږي اکثر خو کوشش کوو چې په دې باندې مونږ هم قابو ومومو. نو د یو ښه پریزنټر نښه دغه ده چې هغه په دغه تکیه کلام باندې په دې خبرو باندې چې دی نو مکمل قابو چې ده نو هغه پې عمومي. بل راځو اورېدونکو چې زمونږ سره د ټاپک سره کله هم مونږ پوینټس اخلو سکرپټ لیکو نو چې هغې کې مونږ سره یو سیکوینس وي چې زه به د پروګرام شروع څنګه کوم پروګرام به څنګه شروع کوم د هغې نه پس به کم یو پوینټ په کم سیکوینس کې چې دی نو هغه ویم. دغه پوینټس مونږ ولیکل چې زه به لومبی دا پوینټ ویم دویم به دا پوینټ ویم دریم به دا پوینټ ویم. خو اکثر داسې وشي د پروګرام دوران ټرننګ پوینټ راشي او کالر راشي هغه چې دی خبره ډېره بل طرف ته بوځي یا ډېره مخکې بوځي. نو بیا پکار چې مونږ هغه خپل سیکوینس مات کو کوم سیکوینس مونږ د پروګرام دپاره ټاکلی وي یا منتخب کړی وي خوښ کړی وي نو چې دغه سیکوینس مونږ په هغه کالر سره چې دی نو هغه لینک کو. فرض که په دریم پوینټ زه روان یم نو که کالر د اووم پوینټ خبره وکړه په خپل طرف نه چې زه هم ډایرکټ اووم پوینټ طرف ته هغه ودانګم او هلته کې لاړ شم. بل اورېدونکو طرز بیان چې دی زمونږ انداز څنګه دی زمونږ طرز بیان دا چې دی د پریزنټر دپاره ډېر زیات ضروري دی چې کم تن یو ښه سټوري ټیلینګ کولی شي کم تن یا په ښه طرز سره په ښه انداز سره خبرې کولی شي نو دغه یو ښه پریزنټر چې دی نو هغه جوړېدی شي. بل اورېدونکو د میوزیک سلیکشن چې دی د پریزنټیشن دوران دا ډېر زیات اهم چې دی نو هغه دی چې مونږ د میوزیک سلیکشن هغه وکړو. بل د مونږ ته دا پته وي چې زما پروګرام به څه ټایم آن ایر کېږي
څه وخت چې دی نو زما پروګرام دی او د هغه ټایم مناسبت سره چې دی نو زما ټاپک هم سلیکټ وي د هغه ټایم مطابق د موډ مطابق. لکه فرض که اوس د غرمې پروګرام یو ته پکې د مارننګ شو ټایپ ټاپک راوړې یا د مارننګ شو کې ته د لیټ نایټ ټاپک راوړې یا هغه شانتې سندرې پلی کې یا چې دی د مازدیګر کوم پروګرام وي هغه ته د شپې پریزنټ کې، نو دغه موډ او دغه څیزونو ته هم چې دی نو ډېر زیات خیال پکار دی. بل راځم د بي جي ایم په هکله باندې در سره یو خبره کوم چې بي جي ایم موږ سره بیکګراوند میوزیک په پریزنټیشن دوران یو سپورټ یو سیز وي میوزیک وي، نو دغه ډېر زیات پریزنټر ته سپورټ ورکوي. خو نن سبا زیاتره پریزنټران او خاص کر زموږ ډېر ملګري داسې وي چې هغوی یو خبره کوي السلام علیکم ډنګه 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 زیم ډنګه ډنګه پلانې ډنګه 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 بس دغه میوزیک بي جي ایم برکۍ ښکته کوي برکۍ ښکته کوي. نو د بي جي ایم هېڅکله دا مطلب نه دی چې بس موږ د یو ټکی وایو بیا د بي جي ایم ورکوو، بیا د بل ټکی وایو بیا د مونږ بل طرف ته ځو. د دې بي جي ایم دا زموږ سره سپورټ یو سیز وي میوزیک وي او د دې مقصد صرف دا وي چې یا دا خو تا سره په بیکګراوند کې معمولي ریدم سره لګېدلی وي او که نه هغه هم نه وي نو څه مسله نشته، خو صرف او صرف دا د لپاره تا ته یو ټایم کې ټوخې درغې تا ته چې د یو ټایم کې اوبو څښلو ضرورت شي یا نور داسې مسلې وي چې ته خبرې خپل جاري نشي ساتلی، نو په هغه ټایم کې مونږه بي جي ایم ورکو. نو اورېدونکو خبرې خو ډېرې زیاتې دي او زړه م غواړي چې ډېرې خبرې وکړو، خو ویډیو چې دی نو هغه به بیا نور اوږده شي. نو دا کمې خبرې چې مو وکړې چې په دې باندې مونږ عمل وکړو نو زموږ نه یو ښه پریزنټر چې دی نو هغه جوړېدی شي، یو ښه پریزنټر طرف ته مونږ نږدې کېدی هم شي. ډېرې خبرې پاتې شوې، په دغې باندې به بیا چېرته پروګرام کوو. خو که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو کمنټ راته وکړئ، خپل فیډبیک راته راکئ او بیا به چې د انشاءالله را روان وخت کې به دغه شانتې نورې ویډیوز هم ستاسو دپاره راوړو. نو دغه خبرې دي، خو په اخره کې یو ځل بیا وایم چې په خپل آواز باندې، خپل انداز باندې، خپل طرز بیان باندې او ځان داسې جوړ کړو چې د لفظونو سره لوبې کوو، د لفظونو تصویرونه چې دي د هغې نه جوړو. ځکه ریډیو کې چاته تصویر نه ښکاري او دا د پریزنټر کمال وي چې هغه د دغې لفظونو نه تصویر جوړ کړي او اورېدونکو ته یې وښایي او هم هغه اورېدونکي چې د ځان سره انګیج کړي. ځکه نن سبا دنیا داسې ده چې یو کلیک سره چې دی نو خلک بل طرف ته ځي. دا د پریزنټر کمال وي چې هغه خپل اورېدونکي د خپل ځان سره وساتي. الله پامان.